سلامونه د نوی افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو کتونکو وخت مو په خیر هیله ده چې د روژې مبارکه میاشت په خیر خوشحالۍ سره به پیل شي له ځان وروسته یو ځل بیا د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د یو بل په زړه پورې او خوندور ټورنمنټ شاهدان یو د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د متحد په ښارګوټي کې د کرکټ په میدان کې البته دغلته د رمضان جام تر سرلیک لاندې لس اوریزه د کرکټ سیالۍ نن پیلیږي او پیل بشي او ټاکل شوې ده چې په دغه ټورنمنټ کې شاوخوا د شپږ لوبډلو ترمنځ شاوخوا د یوې اونۍ لپاره 10 لوبې ترسره شي د دغه لوبو په تړاو باندې انشاءالله په راتلونکو کې له مسؤل سره هم خبرې کوو چې دغه سیالۍ د ورځې څومره سیالۍ ترسره کیږي او په ټوله کې څه ډول سیالۍ دي د ځوانانو لپاره څومره ګټورې دي دا له موږ سره په مرکه کې وګورئ زموږ ملتیا وکوئ بیا هم هرکلی په خیر راغلاست درنو لیدونکو دلته دا مهال موږ د بلخ ولایت د کرکټ له مسؤل سره محمد الله ثابت صاحب را سره مل دی له دوی سره به غږیږو ثابت صاحب ډیره مننه چې موږ ته د وخت راکړ او په پیل کې به درته ښه راغلاست یو دغه راز د بلخ کرکټ د نوي مسؤلیت مبارکي هم درته وایو او ستړی مه شئ السلام علیکم خیر اوسئ تاسو هم ستړي مه شئ په خیر راغلئ بس مننه خیر اوسئ الله دې وکړي چې دا مسؤلیت په خیر او په خوشحالي باندې او په خدمت کې مخ ته بوځو انشاءالله خدمت به کوو خپل ولایت او خپل هلکانو ته او خپل پلیرانو ته مننه ډیره زیاته مننه د رمضان جام سیالۍ په تړاو کې راته ووایه چې ټورنمنټ رمضان جام دغه څه ډول د پخوا هم آیا رمضان جام په بلخ ولایت کې ترسره شوی او که دا لومړی ځل به وي نو رمضان جام سیالۍ خو موږ مخکې هم سوی وي خو داسې رسمي نه وي نو اوس موږ مال رسمي ټورنمنټ جوړ کړو خیر رمضان جام په نامه د روزې مبارکې میاشتې په ویاړ باندې نو دې کې شپږ ټیمونه دي خپل بلخ ولایت ټیمونه دي نو انشاءالله ښه ټیمونه دي ټول او ښې لوبې به کېږي انشاءالله نن به افتتاح کول خیر سره د لوبډلو په تړاو راته ووایه چې خپله دغه لوبډلې په بلخ ولایت کې د کلبونو به وي او خپل بلخ ولایت د کلبونو لوبډلې دي بلخ ولایت دي څومره وخت به دوام وکړي او دغه راز څو سیالۍ به ټول ترسره شي ټوټال به یاره 100 سیالۍ سي نو انشاءالله یو 10 ورځې به دوام وکړي دا ټورنمنټ او دغه سیالۍ د ورځې په کوم ټایم کې به ترسره شي او د ورځې به یوه سیالۍ وي دوه وي په دې هکله هم که معلومات د ورځې دوه سیالۍ دي یو مخکې له غرمې ده یو بعد له غرمې ده نو لس اوریزې دي او ټین دي بله بالکل ثابت صاحب که راته ووایه چې د ټیمونو سپانسر ملاتړ کوونکي له ځانه سره لرئ په دغه ټورنمنټ کې یاره نسته اوس خو داسې سپانسر خاص نسته دغه څه مصارف چې سوي دي اکثره موږ کړي دي او نور دغه خپل پلیرانو کړي دي د پلیران خپل ټیمو والا خپل مصرف دغه ورکوي دي بالو دي امپایر وشي بله ډېر ښه دغه لوبې به څومره مؤثرته وي د ځوانانو لپاره ځکه یو خوا نه روژه هم ده او له بل پلوه به څه نه څه د دوی په هغه فزیکي وجود باندې هم تاثیرات اغیزې ولري یاره دا لوبې به انشاءالله د ځوانانو لپاره ډېرې ښې تمامې شي بدې چې دوی ځوانان خو وایم اوس ښې دي ګرمي دومره نشته او ځوانان خو چې څومره تمرین ولري پریکټس ولري هغومره دوی مخکې د انټر کلب لوبې را روانې دي چې هغو لپاره دوی تیار شي او تیاری وکړي خیر مننه ثابت صاحب دغه ټورنمنټ د افغانستان کرکټ بورډ په نوښت باندې په لار اچول شوی ترسره کېږي که خپله بلخ کرکټ امریت لخوا نه د بلخ کرکټ امریت لخوا د نور ولایتو کې هم سوي دي نو موږ هم
دغه به وکړو د ځوانانو لپاره تشویق سي او پریکټیس هم سي ځوانانو لپاره. د راتلونکو پلانونو په اړه مو راته وغږیږئ چې څه پلانونه به موجود وي ځکه روان کال هر کال په هر ولایت کې د کرکټ بورډ لخوا نه انټر کلب سیالۍ یا مثلا دغه راست تیر کال ګل لالا سیالۍ هم ترسره شوې. پلان به څه وي راتلونکي کې روان کال کې د بلخ کرکټ ځوانانو لپاره؟ راتلونکي به انشاءالله موږ ټورنمنټونه هلکانو ته برابرو خیر سره د بعد د روزي د رمضان جام نه ګل لالا ټورنمنټ او انټر کلب سیالۍ هم را روانې دي دغه نه بعد نو هغه کې به انشاءالله هلکان ښه ځانونه ثابتوي خو ټورنمنټ به کېږي او ټورنمنټونه به انشاءالله موږ هلکانو ته برابرول خیر سره بس څه موږ په وس یې موږ په توان انشاءالله موږ د هلکانو د ولایت خدمت کوي. ډیره مننه. او په وروستۍ کې که پیغام هیوادوالو ته او دغه راز لوبغاړو ته څه مسیج لرئ؟ هیوادوالو ته موږ دا پیغام لرو چې راسي موږ د هلکان تشویق کړي او موږ د بلخ ولایت کرکټ لپاره سپانسر نشته چې د تجارانو باندې موږ دا غږ کوو چې موږ کرکټ لپاره سپانسري وکړي او راسي د هلکان حالات سره ډیر خراب دي نو او د ځوانانو لپاره دا پیغام لرو چې ښه میچونه وکړي او ښه هغه وکړي ښه پرفارمنس وکړي او چې مخته ولاړ سي موږ تاسې ولایت نوم په دې باندې روښانه سي. یوه نقطې ته مو اشاره وکړله ثابت صاحب، بلخ کې ټیمونه څوک نه سپانسروي دلې څه کېدای شي؟ ولاکه بلخ کې تقریبا دغه 2-3 کاله موږ د بلخ کرکټ سره سي نږدې پاتې سوي یو نو داسې خاص تجارانو د موږ تاسې او سپانسري ته زړه نه ښه کوي. موږ تجارانو شکه دا غواړي چې موږ کرکټ ته لږ توجه وکړي او سپانسري وکړي او موږ کرکټ به انشاءالله ډېر ښه لیول ته لاړ سي. د بلخ ولایت د کرکټ لپاره نوی ګمارل شوی مسؤل یا امیر محمد الله ثابت له تاسو یوه نړۍ مننه. بس خیر ستاسې نه هم ډېره مننه چې دلته موږ ته راغلئ او بس خیر سلام. خوشحاله اوسئ. مننه. سلامتي. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، دا و د بلخ ولایت د کرکټ له مسؤل محمد الله ثابت صاحب سره مو خبرې اترې وکړلې د رمضان جام سیالیو په تړاو باندې. انشاءالله زموږ ملتیا وکوئ له یو څو نورو د لوبې له مینوالو سره هم مرکې کوو. زموږ ملتیا وکوئ. را سره پاتې شئ. بیا هم په خیر راغلی درنو لیدونکو. دا مهال خواته مو یو ورور ولاړ دی چې د رمضان جام سیالیو ته راغلی او مینوال دی لیدونکی دی. دوی سره به خبرې وکړو. ورور ډیره مننه چې له موږ سره یو پایل کې راته ځان راوپېژنئ. خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. عبدالله الکوزی یم، یو تن د بلخي خبریالانو د کرکټ یو ځانګړی مینوال. ښه، کرکټ کې که راته ووایاست چې کومې برخې دې ډېرې خوښیږي او د رمضان جام سیالیو ته څومره خوښه او خوشبینه یې؟ بالکل. لومړی خو زه د کرکټ ډېر مینوال یم، ډېر شوقي یم. بیټینګ بالینګ ټول مې خوښیږي او خوشحاله په دې یم چې په بلخ کې په لومړي ځل د رمضان جام سیالۍ پیل شوې. له ښه بخته باید ووایم ځکه د بلخ کرکټ ډېر شاته پاتې او دغه نوښت نو د بلخ ولایت د کرکټ نوي مسؤل وکړه او په لومړي ځل په بلخ ولایت کې په دې روژه کې دا چې د شپې له خوا نه د لایټینګ سیستم جوړ نه و نو د همغې له وجې نه یې د ورځې له خوا نه دغه سیالۍ پیل کړې او لوبغاړي هم په ډېره لیوالتیا د بلخ ولایت 6 ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. یو ښه خبر ده د بلخ کرکټ لپاره او د مینوالو لپاره. نو هیله ده چې ښه هغه په اصولو برابر، په قوانینو برابر او په خوښۍ سره دغه جام پای ته ورسېږي. ستا په اند دغه لسوریزه سیالۍ به څومره په زړه پورې وي؟ ځکه که وګورو هغه د دوبۍ ټي10 لیګ چې ډېر په زړه پوری و، ځکه ښه اصولي معیاري سیالۍ یعنې پر مخ تللې.
دا کلیوالي کرکټ په حساب کې وګورو ستاسو لاندې دا به څومره جالب اوسي؟ بالکل دغه لوبې هم کرکټ بورډ پورې تړلې دي. که څه هم دوبۍ ته موږ نشو رسېدلی، ولې د دوبۍ له خلکو نه موږ له کرکټ سره ډېره مینه لرو. همغه ده چې زموږ لوبغاړي په نړۍ کې ځلیږي او هر کال په افغانستان کې ډېر لوبغاړي پیدا ښه ستوري پیدا کېږي او تر ملي او 19 کلنو لوبډلو رسېږي او په نړیوالو لیګونو کې هم هغه خپل ځان ځلوي. نو انشاءالله دا چې بلخ کې کرکټ نظر کرکټ ته فوټبال ډېر مخکې ده، خو تمه شته چې کرکټ هم همدومره مخته لاړ شي او ډېر مینوال پیدا کړي. او دغه میدان چې له بده بخته د هند له خوا نه یې مالي ملاتړ کېده، د همغه ستونزو له وجې نه د اسلامي امارت له راتګ سره هغوی دغه پیسې بلاک کړې. نو اوس د اسلامي امارت هغه مسؤلین هلته هندوستان سره په خبرو دي چې سفارت په هندوستان کې د افغانستان سفارت خلاص شي او دغه ستونزه حل کړي. په دې کرکټ میدان باندې هم کار شروع کړي، ځکه ډېر ښایسته میدان ده، ولې ویشتنځای یې ښه دی، ولې شاوخوا میدان یې ډګر د فیلډینګ ښه نه دی، خاورې دي، همدارنګه چمن نشته. د کارونه د دې میدان تر ډېره نیمه پاتې دي، ډېر لږ کارونه یې شوي دي. که ووایم چې په سلو کې 60% کارونه شوي، 80 پاتې دي. نو تمه شته چې سفارت خلاص شي او دغه پیسې خلاص کړي او دغه کرکټ میدان جوړ شي. ځکه بلخ هم یو له هغه ولایتونو دی چې مینوال ډېر لري، ولې کرکټ ته پام نه دی او نه یې چا پام ورړولی. د یو مینوال په توګه باندې که راته ووایي چې بلخ کرکټ کې ولې کرکټ ته پاملرنه نه کېږي، دلیل یې څه کیدای شي؟ او راته ووایي چې بیا ولې د ټیمونو سپانسر نه کېږي؟ د خلکو لیوالتیا ډېره د توقع خلاف ده. بالکل لکه څنګه چې بلخ ته باستاني ولایت ویل کېږي، دلته په بلخ کې ډېری هغه کلتوري او عنعنوي لوبو ته ډېر وخت ورکړل شوی، لکه بزکشي، همدارنګه نیزه‌بازي، همداسې نورې لوبې. فوټبال ته هم کافي کار شوی، دلته ډېری خلک له فوټبال سره شوق لري. خو د کرکټ د ځینو مسؤلینو د بېغورۍ له وجې نه د بلخ کرکټ شاته پاتې ده، او همدارنګه د کرکټ بورډ د ځینو بېغورۍ له وجې نه د بلخ کرکټ شاته پاتې، او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې چې دلته کوم مسؤلین وو حتی په دې میدان باندې هم جنجالونه کول چې دغه د میدان قواله یې نه ورکول. همداسې ډېرې ستونزې وې چې د بلخ کرکټ شاته پاتې وو. له تاسو ډېره مننه عبدالله الکوزی چې راسره په مرکه کې وایي کور ودان. ډېره مننه لیدونکو ته وایم چې دغه میدان متحد میدان دی، د ترافیکو مدیریت شاته د پولې تر صدۍ سره راشي، کرکټ لوبې ننداره کوي او له لوبو خوند واخلئ. خوشحاله اوسئ. سلامت. لیدونکو دا وه مرکه چې له یو تن مینوال او د کرکټ لوبې له کتونکي سره مو درلودله. انشاءالله یوه یا دوه مرکې نورې هم لرو، نو ستاسو ملتیا غواړو. بیا هم په خیر راغلاست درنو لیدونکو. خواته مو د بلخ ولایت د کرکټ دوه تنه لوبغاړي موجود دي او شتون لري. خوښ یو او ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. پایل کې که راته ځان راوپېژنئ. مننه، احسان الله رحیمي، ما د بلخ ولایت یو تن لوبغاړی د کرکټ. خوشحاله اوسئ رحیمي صاحب. او ترڅنګ مې بل ورور لوبغاړی د بلخ ولایت کرکټ. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف الوزی یم، د بلخ د ولایت یو تن لوبغاړی. ډېر ښه الوزی صاحب، تاسو سره به هم خبرې کوو، خو لومړی ورځو رحیمي صاحب. رحیمي صاحب پایل به راته په دې وکړئ چې په مزار شریف کې متحد ښارګوټي د کرکټ په ګراوند کې له سوریزه د رمضان جام سیالۍ ټورنامنټ پیل شوي دي. ستاسو لاندې دغه سیالۍ به څومره په زړه پورې وي؟ مننه، خوشحاله اوسئ. لکه څنګه په نورو ولایتونو کې هم دغه رمضان جام سیالي شروع شوي دي. موږ هم زموږ د کرکټ نماینده ثابت صاحب دغه کېناستو کمیټې فیصله وکړه چې موږ به دغسې ټورنامنټ په لاره واچوو. الحمدلله نن تاسو افتتاح ګورئ، دا 6 لوبډلو پکې ګډون کړی دی، مخکښ لوبډلې دي په ولایت بلخ کې. نو انشاءالله دا لوبې ډېرې معتبرې لوبې دي. په دې سره د هلکانو فټنس او د هلکانو بوختیا د موږ هدف ده، انشاءالله هغه دپاره موږ کار کوو. صحیح، خوشحاله اوسئ.
دغه سیالۍ د ځوانانو لپاره ستاسو لاندې به څومره ګټوري وي؟ یو خوا نه روژه ده او بل خوا نه کرکټ د ورځې کې ترسره کیږي. مخکې مو یادونه په دې وکړله چې موږ د هلکانو د فټنس دپاره او د هلکانو د بوختیا دپاره دغه سیالۍ په لاره اچوو چې په رمضان کې دوی خپله بوختیا هم د کرکټ سیالۍ وکړي او په آینده کې دوی ته ډېره فایده لري. انشاءالله موږ اختر نه وروسته نور ټورنمنټونه هم په لاره اچوو. نو د دوی دپاره دا ډېرې معتبرې لوبې دي او هر یو ځوان خپله وړتیا پکې ښیي. مننه کور ودان. او دغه راز د الوزي صاحب نظر هم راخلو. الوزی صاحب خپل لنډه که تاسو راته ووایاست چې دغه سیالۍ تاسو څه ډول ارزوئ؟ څنګه لوبې به وي چې ترسره کیږي به؟ دا خو ډېرې ګټورې لوبې دي د هر پلیر دپاره. دې کې نوی لوبغاړی پیدا کیږي. څومره کرکټ زیاتیږي هغومره لوبغاړي به زیاتیږي هغومره به ښه کیږي. نو دا یو ښه اقدام ده. نوي نماینده صاحب نه مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه لا نور هم زیات کړي نو څو چې لوبغاړي دپاره ښه تمرینات وسي او ښه نور جوړ سي مخکې لیولو دپاره. بله صحیح ده، مننه. که راته ووایاست چې دا مهال د بلخ کرکټ د لوبغاړو او دغه راز د مسؤلینو که راته ووایاست چې کرکټ بورډ نه غوښتنې څه دي، څه مشکلات هم ده، تاسو ورسره لاس او ګریوان یاستئ دا مهال؟ نو مونږ په شمال کې واحد دوه ټیمه و فاریاب و بلخ سږ کال سګریټونه ګریډ 1 ته لاړو، لاره یې پیدا کړه. نو باید بلخ ولایت ته کار وسي ځکه دلته لوبغاړي شته، ټیلنټډ لوبغاړي شته، پلیران دي. نو څومره چې یو پلیر ته سهولت جوړیږي هغومره پلیر نور هم زړه ښه کیږي کرکټ ته. نو سهولت چې نه وي نو پلیر بیا چېرته په هغه کې داسې پلیران شته چې هغه اقتصادي حالات هغه ته اجازه نه ورکوي چې بیا مثال لرې نه له کلو نه راسي دلته د دومره خاص سهولت نه وي که نه دلته ولوبېږي. څومره سهولت وي که نه هغه هغومره لیولتیا پیدا کیږي کرکټ دپاره. کرکټ ته هغومره لیولتیا زیاتیږي نو پلیران هم زیاتیږي، پلیران به نور هم ښه کیږي. مننه کور ودان. راځو رحیمي صاحب ته. رحیمي صاحب تیرو کلونو ته په کتو بلخ کې کرکټ نسبت اوسنیو کلونو کې څه ډول روان ده؟ ځوانان څنګه روان دي؟ د تیرو کلونو په پرتله څه کال او دا 2 کاله چې ده انشاءالله کرکټ ماشاءالله ډېر ښه سوی ده. هلکان خواري او زحمت کاږي. د همدغه نتیجه دا ده چې موږ دا 2 کاله ګریډ 1 ته کوالیفای کوو د موږ ټیم. خو بدبختانه بعضې مسایل دي چې لکه موږ د معیاري اکیډمیانو نشتون، د معیاري میدان نشتون، دغه موږ ځوروي او زموږ هلکان د دې کمبودي احساس کوي. نو د مسؤلینو نه مو خاص همدغه دی چې دوی موږ د کرکټ میدان ته او اکیډمیانو ته توجه وکړي تر څو موږ دغه هلکانو دپاره د لا ښه بله یعنی ښه خدمت د خدمت جوګه وګرځي. بلخ کرکټ لوبغاله یا میدان ته که وګورو نسبت د نورو ولایتونو په پرتله باندې څه نه څه وضعیت یې ښه نه دی، یعنې دومره معیاري نه ده. نو راتلونکي لپاره له کرکټ بورډ نه غوښتنې مو څه دي چې باید دغه لوبغالی په معیاري شکل باید جوړ شي؟ بالکل غوښتنه خو د کرکټ بورډ نه بار کړې ده او بیا هم کوو د تاسو رسنۍ له درکه. موږ سره وعدې کړې انشاءالله څه کال به وایي د میدان شین کیږي او اکیډمي به هم دلته جوړیږي. نو کمبوتات چې کم دي همدغه د میدان شین کېدل دي او خپله د پیچ خاوره بدلول دي او معیاري اکیډمي جوړول دي چې کرکټ بورډ نه موږ جدي غوښتنه همدغه کوو چې موږ د لوبغاړو دپاره پام وکړي او موږ د میدان راشین کړي. د لوبغالي د معیاریتوب په هکله که راته لږ وغږیږئ چې څه ډول ده دغه میدان؟ میدان خو طبعا اوس خاورین میدان د په اکثرو ولایتونو کې خاورین میدان نه، خو هغه ولایتونه چې لوبغاړي لري او هغوی کرکټ زیات لري هغوی دپاره کرکټ بورډ هم فیسیلیټي ورکوي، میدان ورته شین کوي. اوس کندوز ولایت دی هغه زون دی میدان شین میدان لري. بدبختانه وایم مزار شریف میدان تر اوسه پورې نه دی راشین سوی. اگر چې موږ څو وارې ګریډ 1 ته کوالیفای وکړای موږ ټیم ماشاءالله نورو ټیمونو د زون شمال قوي لوبډله موږ لرو، ښه لوبغاړي لرو چې هغوی هم دا کولی شي ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نو غوښتنه مو همدغه ده چې انشاءالله دوی دا میدان موږ ته راشین کړي. صحیح، ډېره مننه. او دغه راز الوزی صاحب ته به راته ووایئ چې تیر کال مو یو مرکه له موږ سره کړې وه چې د پیچ او د ویکټو وضعیت خراب و. سږ کال یې څه ناڅه کار ورباندې شوی او که نه؟ معلومات ستاسو څه دي؟ سږ کال یې خو بالکل بیخي کار نه سوی او هماغه پیچ ده. نو چې موږ چیغې ووایو موږ چیغې ته څوک هغه نه راکوي، ریپلی نه راکوي که نه. نو موږ خواست هم دا ده چې موږ ګراوند اول شین سي او بیا اکیډمي معیاري اکیډمي جوړه سي او بیا دا موږ خاوره چین سي که نه. نو ځکه دا خاوره چې ده بیخي زړه ده، د تقریبا 10 کاله 12 کاله کېږي.
نو موږ خواست د کرکټ بورډ نه همدا د چیرمین صاحب نه سی او صاحب نه داسې چې د همدا خاوره راته چینج کړي او دا ګراوند راته شین کړي او معیاري اکیډمي راته برابر کړي تر څو چې بلخ د ولایت هلکانو دپاره هم یو څه سهولت برابر سي نو پلیران به هله نور هم تشویق سي او کرکټ ته راسي. صحیح ده، ډیره مننه. په وروستۍ کې د لنډ پیغام اورم. لنډ پیغام همدا ده چې بس کوم پلیران چې کرکټ ته وخت ورکړی ده کرکټ کوي هغوی د خپل محنت کوي انشاءالله یو ورځ نه یو ورځ هغوی محنت هغه به رنګ به راوړي نو نور داسې خاص هغه نه لرم. ډیره مننه، ژوندی اوسئ، کور ودان. مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ. یوسف الوزایو د بلخ کرکټ لوبغاړی چې خبرې مو ورسره کولې او په وروستۍ کې د رحیمي صاحب پیغام هم ورو. رحیمي صاحب راځه په ټوله کې د ستونزو د یادولو څرګندولو سره د بلخ ولایت د کرکټ د ستونزو په هکله لږ راته ووایئ چې د حل لپاره څه کول پکار دي. د حل لپاره یې اول خو موږ سره باید کرکټ بورډ همکاري وکړي ځکه چې دا بخش د کرکټ بورډ پورې اړه لري. د هغه نه وروسته د تاجرانو نه چې هغه تجارونه چې موږ سره په دې بخش کې سرمایه ګذاري وکړي دلته هلکان تشویق کړي او سپورټ ته لا زمینه برابره کړي چې د هلکان مخ ته لاړ شي. د افغانستان آینده ده او د افغانستان افتخار ده. بله بالکل. د بلخ کرکټ لوبغاړی احسان الله رحیمي او همدغه راز یوسف الوزای له تاسو دواړو یوه نړۍ مننه. کور ودان. مننه، خیر اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو د بلخ ولایت د دوه لوبغاړو سره مو مرکې کولې او د ستونزو دغه راز د رمضان جام سیالۍ په هکله مفصلې خبرې مو وکولې. تمه چې تاسو هم را سره خسته شوي نه اوسئ. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو په همدې ځای د خپرونې پای شیبو ته رسیږو. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې متحد ښارګوټي کې د بلخ کرکټ ګراوند یا لوبغالي کې مو له مسؤلینو سره له لوبغاړو سره خبرې وکولې چې رمضان جام سیالۍ 10 ورځې دوام کوي. نن یې پیل وه، لومړۍ لوبه ترسره شوله، د شپږ ټیمونو ترمنځ به شاوخوا 10 لوبې ترسره شي. نو په زړه پورې 10 ورځې لوبې دي. د روژې مبارکې په ویاړ باندې دغه سیالۍ د نورو ولایتونو په څیر په بلخ کې هم پیل شوې. نو کور ماباد، ژوندي اوسئ. هیله ده چې خپرونه تاسو ته په زړه پورې او جالبه تمام شوې اوسیږي. د یو ځلیدلي بلخ او د افغانستان د ځلیدو په هیله. تر بیا د خدای په امان.